ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن سبا په دې مجازي دنیا کې د سویس په باره کې چې د افغانان وکاږي ډېر بې بنیاده خپرونې خپرېږي. د پښتنو د قومونو د ایستلو په اړه د سویس نه خپاره شوي اوازې بې اساسه دي. په وروستیو ورځو کې په ځینو ټولنیزو شبکو او ناعمده رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې د سویس هېواد د پرېکړه کړې چې پښتانه قومونه له خپل هېواده وباسي. دا ډول ادعاوې عموماً د نامعتبره سرچینو او هغه رسنیو لخوا خپرې شوي دي چې قومي تعصب ته لاره ورکوي، او د دې کار له امله ځینې مهاجرین اندېښمن شوي دي. خو د آلمان غږ رادیو د څېړنیزو راپورونو پر بنسټ دا ډول ادعاوې هیڅ حقیقت نه لري، او تر اوسه د سویس له لوري هیڅ رسمي سند یا دولتي پرېکړه نه ده خپره شوې چې د پښتنو قومونو د ایستلو نیت ولري. د سویس هېواد تل د مهاجرتي دوسیو سره د بشر د حقوقو او نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند کړی، او د قوم، ژبې یا نژاد پر بنسټ تبعیض په دغه هېواد کې ځای نه لري. ټول مهاجرینو ته توصیه کیږي چې له بې بنسټه او ناسمو خپرولو ډډه وکړي او خپل معلومات له رسمي او باوري سرچینو څخه ترلاسه کړي. د دروغو خبرونه خپرېدل نه یوازې دا چې عامه اندېښنه زیاتوي، بلکې مهاجرینو ته قانوني او ټولنیزې ستونزې هم جوړولی شي. نو ګرانو مینوالو، که چېرته دغه متن مو خوښ شو، د نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. منندوی به مو یاستو.